السلام علیکم دوستو سره شانخان نننۍ موضوع زموږ په هغه ټاپک باندې ده چې هغې ته مونږ وایو جیمیل یعنې جیمیل مونږ څنګه استعمالولی شو او دا په څه کې استعمالیږي. او په نننۍ ویډیو کې مونږ جیمیل زده کوو چې یعنې جیمیل مونږ څنګه جوړولی شو په موبایل کې او د ګوګل کروم کې به مونږ جیمیل څنګه جوړو. د دې نه مخکې که تاسو داسې ویډیوګانې خوښوئ نو زمونږ دا چینل چې دی نه دا سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او د ملګرو سره یې شیر کړئ. د جیمیل په تھرو باندې تاسو براوزر یوټیوب چینل او پلی سټور چالو کولی شئ او د جیمیل په ذریعه د ګوګل څومره هم اپلیکیشن هغه تاسو چلولی او په نننۍ ویډیو کې موږ د جیمیل چلی زده کوو چې جیمیل خلک په موبایل کې څنګه جوړوي او دا څنګه جوړیږي. نو راځئ چې لاړ شو د موبایل سکرین ته او تاسو ته د دې چل وښیو. نو موږ راغلو د موبایل سکرین ته تلو، موږ ګوګل کروم اوپن کړو، په دې کې موږ په سرچ کې ولیکو جیمیل کریټ اکاونټ، یعنې دا چې موږ کله ورکړو دغه یې راغستی جیمیل کریټ اکاونټ باندې موږ دلته موږ ایډ اکاونټ ټو ډیوایس دا چې موږ ورکړو دلته موږ پیټرن یا پاسورډ ورکړو، بیا به چیکنګ انفو راولي. د دې نه وروسته دا کریټ اکاونټ چې لیکلی دی دا به موږ کلیک کړو، فار مای سیلف به کلیک کړو. دلته زموږ کوم یو فرست نامه وي هغه به موږ ولیکو، بیا به لاست نامه پکې موږ دلته په دې لاندې کار په دې کې به موږ ولیکو. فار ایګزامپل زه به پکې دلته هسې یو نوم ورکړم، هغه به ولیکم. یعنې ما پاست ورکړو او په دې کې مې لاست نامه ورکړه. زه بیا نیکسټ کلیک کړم. د دې نه وروسته به زما دلته بیسیک انفارمیشن انټر یور برث ډے، یعنې زه په کوم تاریخ پیدایش یم هغه ډیټ به زه ورکړم. او د دې نه وروسته به یا زه فیمیل میل زه خو میل یم جو بس میل به ورکړم. په دې کې به بیا زه داسې کار وکړم چې کوم یو ده چې زه څنګه نامه غواړم هغه شان به زما جیمیل جوړیږي. یعنې په دې کې به زه خپل نامه ورکړم، پای کې به دا ماده راوالي. هلته ما دغه ورکړه نو دا یې وانغوستو، زه به پکې بیا بل ورکړم. د دې نه وروسته به زه دلته خپل د عبید یو زما یو ملګری دی د هغه نامه به ورکړم، نو د هغې سره به دا جیمیل چې دی نه دا به اکسپټ کړي. او چې کله ستا په نامه یا د بل چا په نامه باندې ډېر څه نه دی اوس اکسپټ کړو، زه به دې له یو ښکلی پاسورډ ورکړم، پاسورډ به ماته یاد وي.